بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. جلال یعقوبی یم، ځانګړې مرکه ده. پښتانه چا په لر او بر وویشل؟ آیا د لر او بر پښتنو د بیرته یوځای کېدو امکان شته او که نه؟ د کوزې پښتونخوا پښتانه ځان د افغانستان پورې تړلي بولي، پاکستان پورې، او که د پښتونستان تر نامه لاندې د ازادۍ غوښتونکي دي؟ د ډیورنډ کرښه چا پر پښتنو وتپه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې به د لوی افغانستان د تحریک مشر ځوابوي. ښاغلی ټکر، ستړي مشئ، کابل ته په خیر راغلی. که په سر کې د تحریک پر فعالیتونو رڼا واچوئ ډېر وخت شي. زمونږ د تحریک نوم دی ګریټ افغانستان مومنټ، چې په ګام باندې مشهور دی، یعنی د لوی افغانستان غورځنګ. او زمونږ یو پوینټ ایجنډا ده، هغه دا ده چې د اباسین نه تر دامو پورې یو افغانستان. په دې کې نورې خبرې ترې نشته، همدغه یو ایجنډا باندې موږ لګیا کار کوو. د دې لپاره موږ دا غوښتل چې پکار ده چې موږ د خپل خلک لږ د تاریخ نه خبر کړو. نو ما په کال 2009 کې د پاکستان نه د ازادۍ چغه وهلې ده، او بیا د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ چې په ګام مشهور دی ډېر زیات، په کال 2012 کې بنیاد کېښود. نو په دې وجه چونکې په کوزه پښتونخوا کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو هغه ټایم کې د پاکستان دارالخلافه کراچۍ وه. نو د کراچۍ نه د صوبه سرحد حکومت ته مکتوب راغی، که تاسو د دې پښتنو نه خپله ژبه، خپل کلتور او خپل تاریخ هیر کړی نه وي، نو دا پښتانه پاکستانیان کیدی نشي. او دغه وجه وه چې د کوزې پښتونخوا په سکولونو کالجونو کې نه پښتو وه، نه چا د پښتنو تاریخ ښود، او نه چا د پښتنو کلتور، د هغوی عنعنات، د هغوی چې کوم تاریخي حقایقو د هغې نه خلک خبرول. نو په کال 2002 کې په هغه وخت کې په کاناډا کې ما د پښتنو د کلتوري ټولنې بنیاد کېښود. نو موږ یو ډېر لوی پروګرام کړی. نو ما د احمدشاه بابا فوټو په سټیج لګولو، لوی فوټو. نو ما له د کوزې پښتونخوا یو کس راغی او ما ته وویل چې دا څوک دی؟ نو زه ډېر زیات خفه شوم. مې ګوره د پاکستان موږ دونه د خپلو مشرانو د خپل تاریخ نه موږ لرې ساتلي وو. نو ما هغه ټایم کې یو فیصله کړې وه چې زه په داسې طریقه باندې د خپل تاریخ، که هغه لر دی او که بر دی، د خپلو او خاص کر د کوزې محکومې پښتونخوا پښتانو ته دا زه په څه طریقه رسوم. نو په هغې په وجه باندې ما د پښتنو تاریخ په ویډیوز کې بند کړ، ځکه چې په کوزه پښتونخوا کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی بېسواده دي او نه پښتو لیکلو باندې پوهېږي نه لوستلو باندې. نو ما یعنې له سواده هم لرې پاتې شوي دي. نو ما د پښتنو تاریخ په ټول تاریخ چې کوم دی هغه ما په ویډیوز کې بند کړ، او اوس خلک ګوري. دا د ګریټ افغانستان مومنټ چې په هغې باندې زما په دې تاریخ بندولو باندې زما 3 کاله ولګېد. څه چې تاسې غواړئ او کوم اهداف چې تاسې ځان ته ټاکلي دي، په دغه لار کې ستاسې ولس ستاسې ملاتړي دي، او که نه د کوزې پښتونخوا پښتانه په څه دم کې دي، هغوی څه غواړي، هغوی څه فکر کې دي؟ ګوره، څونه پورې چې د دې خبرې تعلق دی، نو دا یو داسې تحریک دی چې دا د خپل ځمکې تپوس کوي د پاکستان نه، چې هغه د اباسینه پورې ده. نو په دې لړ کې که په ظاهر توګه باندې په کوزه پښتونخوا کې د ګریټ افغانستان مومنټ څوک په ظاهره پرچار شروع کړي، نو سبا به حکومت وجلي، او بیا سمه خبره ده چې د شرګردو ملک مړې په پاکستان ایسای کې وایي د شرګردو ملک. نو موږ دا کوشش کړی دی چې هغه خلک چې هغه زموږ ملګري دي چې هغه موږ راښکاره نه کړو، صرف په دې وجه باندې. دا اواز تاسې هم پورته کړی، کله داسې شوي چې تاسو ته هم داسې ګواښونه؟ داسې کار شو چې دوی پاکستان استخباراتي ادارې ISI داسې نور دوی یو شپه د شپې 11 بجې زموږ کور ته ټکر ته راغلل.
نو زموږ د کور او د حجره دا چې سیاسي کور حجره دا ډېر لوی دي او د هغې نه ګیر چاپېره د ټول کور فوټوګرافي وکړه بیا د هغې په سبا باندې راغله نو بار زموږ د کورونه او د حجرې نه بار دوکانونه دي نو هغې کې د خلکو نه تپوسونه کول او بیا په یو څو ورځې پس ډایرکټ رالل زموږ حجرې ته نو زما ورارو هغه د یونیورسټۍ نه راغلو نو هغه سره بیا خبرې کولې او دا خبرې به ورته بار بار کولې چې دې په افغانستان کې په کوم ځای کې اوسي او بیا وایي که تاسې په افغانستان کې اوسېدئ زه په کاناډا کې وم خو د هغوی دا خیال و چې دا دې کومې هلې ځلې کوي ګنې دا دې د افغانستان نه کوي حالانکې دا هلې ځلې ما د کاناډا نه کولې نو هغوی ورته وایي چې هغه افغانستان کې نشته او موږ ته خو پته نشته که تاسو ته پته وي نو هغوی ډېر تنګ زما فیملي چې کوم دی نو هغوی ډېر تنګ کړي دي خو دا ده چې موږ د دې خبرو بلد په دې وجه یو چې زما د خاندان دغه جن چې کوم دی سیاسي جن تقریبا 100 کاله برابرېږي نو په دې وجه دا نیول لکه په ټکر جنګ دی او ګولې ورېږي دا زما نیکه انګرېزانو ونیوه بیا د خلک پسې راپاڅېدل او بیا په ټکر جنګ وشو په 15 د مۍ کال 1913 نو دا خبرې زموږ دپاره نوي نه دي دا جیل ته بوتلل او دا ځمکې نه اعلام کېدل او دا کورونه بیا زموږ کور او حجرې اوسېد دا هر څه زموږ دپاره څه نوي خبرې نه دي نو چې د پکوز د محکومه پښتونخوا کې یو متل دی وایي چې اوښان ساتي نو دروازې به لوړې ساتي نو دې خبرو ته زه تیار یم تاسې د کوزې پښتونخوا اوسېدونکي یاستئ خو تحریک او دغه فعالیتونه مو د لوی افغانستان تر نامه لاندې شروع کړی څه باعث شو چې د لوی افغانستان نوم ورته ورکړي خبره داسې ده چې دا یو ډېر لوی سازش و چې دا لاره بر دی ولې د یو بل په څه طریقې یو بل جدا شو دا یو ځان له ډېر لوی دا غړي چې په هغه باندې موږ بس کو ډېر لري بلاک شو ما چې دا تحریک څه ټایم د دې بنیاد ایښوده نو ما ته خلکو چې ته له ګریټر پښتونستان نوم کېده نو ما ورته مې یخانه مې زه د احمدشاه بابا نه لوی سړی مې هغه ورته پښتونستان نوم نه دی چې افغانستان نوم یې ورته ایښوده اجرګې نو زه مقه افغانستان خبره کوم چې کومه د عباسي نه پورې ده او هغه زموږ لوی افغانستان دی او د هغې لپاره زه هلې ځلې کوم په منځ کې زما لپاره بیا د یو بل سره په منځ کې یو بل کټ کول دې سره زما هېڅ تعلق نشته زه او په هغې کې دا ډیورن او دا میورن د دې کرښو دغه نشته اهمیت نشته ځکه چې زما خبره ډایرکټ عباسي نه ترابو ده خبره خلاصه ده تاسې شخصا تاسې خپله د پښتونستان اوسېدونکي یاستئ تابعیت د کوم هیواد لرئ افغانستان پاکستان او که کوم بهرنی هیواد د کاناډا نه دا زه یو اخبار هم چلوم د اخبار نوم دی د وایس ټایمز هغه هم کاناډا نه چلیږي او زه نور په سوشل میډیا باندې ډېر زیات اکټیو یم که هغه فیسبوک دی که هغه ټویټر دی او که هغه ویډیوز دي ویډیوز زه دوه قسمه تیاروم یو زه په انګلیش کې تیاروم او یو زه په پښتو کې تیاروم نو پښتو کې زه د خپل افغان ولس لپاره تیاروم او په انګلیش کې زه بین الاقوامي دنیا لپاره دا تیاروم چې زه خپل پیغام دنیا ته ورسوم او بیا په بل نورو دنیا کې مطلب چې کوم لکه څه پروګرامونه لکه په میونخ کې جرمن کې پروګرام و د بلوچ ورونو پروګرام و هلته لاړم سویټزرلینډ ته لاړم امریکې ته لاړم نو زه بیا په دې ملکونو کې ګرځم هم د خپل پیغام چې کوم دی د لر او بر لکه چې د عباسي نه تر رمو پورې زمونږ عمدغه دغه دی مرام دی هم دا پیغام زه دنیا ته رسوم داسې ویل کېږي چې تاسې د پاکستان پیژندپاڼه لرئ یا مثلا هلته اوسېدلي یاستئ حتمي ده چې د هغې ځای تابعیت به مو اخیستی که چیرې د هغې ځای څوک تابعیت اخلي د کومې سیمې نو په دې معنا چې د هغې اساسي قانون مني پر ځان باندې په دې اړه تاسې څه وایاست ما د پاکستان چې ما کله نه دغه چغه وهلې ده د ازادۍ ځکه چې په کال 2009 کې زه راغلم پاکستان ته او په دغه دوران کې په سوات کې چې هغه حالات خراب شو نو دا خلک چې مهاجر شو په خپل ملک درنه مهاجر شو او راغله زموږ دغه ته علاقو ته کوزه نو په هغه وخت کې زه ټکر ته راتلم ځکه چې بهر نه راغلم زه کور کې به خلکو سره ملاو شم خو چې زه حجرې ته راغلم حجره کې ډېر کسانو 50 کسانو نو ماته یو مشر وروي چې دنه کور کې د دوی زنانه دي ځکه چې دا خلک ښکته لاړل نو د خلکو ورته خپل کورونه بالکل خالي کړي
نو هغه خدای شته کوړه ورنل ځکه چې پر زنانه وي مال خپل زنانه چې کوم دینو د وجرینه چې کوم په وړه کوړه تلوي له زپاغي کې هغه سره ملاقات شو خو زه ډیر زیات خفه فدوم چې دا کار په کال 1901 کې ما سره شو چې زه پیښور یونیورسيټي کوم او چې زه ټاکر ترالم نو دا افغانستان چې کوم خلک راغلو هغه زنانه د په کور کې ناس یو زموږ زنانو سره نو غوي بم جوړل او دی بم جوړل دیور تخپل قصې کول چې په تکلیفونو باندې موږ د افغانستان راغلو نو زه چې با ضرورت نو منه زیبا خاتم دا وایس په امریکا کنه هغه ماته ټلیفون کومه انټرویو واغشته نو نور خبرو خیر چې یو طرف ته خو ما ورته وی چې یو ډېر لوی سازش ته پښتنو د تبعی شروع دي او کتی وشي چې مخکې بس جوړیږي چې واپس لاړم کنیډا ته او په دغه کال 2009 کې نو ما یو ټلویزیون انټرویو ورکړه او د پاکستان مې د آزاد اعلان وکړ د افغان ولس یادونه مو آیا افغان ولس کلمه یوازې له کابل تر تورخم او له تورخم تر موسند پورې یادوي او کنه د کوزي پښتونخوا خلک ته د افغان ولس کلمه کاروي زه چې خبر کوم زه یو خبر کوم چې د آزاد افغانستان او د محکوم افغانستان د کوزي پښتونخوا ولس زه دا یادوم د ډیورند د کرښې په تړاو سوي دغه کرښه د چا لخوا پر افغانانو وتپل شو او تر شا یې راستو داسې وه چې کله انګریزان د سیمې ته رالل او هغوی خپلې خپې مضبوطې کړې نو هغوی سره یو احساس وشو چې یاره هسې نه چې په موږ باندې څوک حمله ونه کړي او د هندوستان د دولت چې کوم دی دا ښه په مړه خېټه په یوازې باندې موږ وخورو نو په دغه دوران کې چې هغوی دا سوچ وکړو چې یاره موږ د دې نه قلا چاپېره وو د هندوستان نه خو هندوستان یو داسې ملک دی چې هغه د دریو طرف نه سمندر دی او زموږ دا طرف ته چې کوم دی نو دا وچه ده خو که د تاریخ په اوږدو کې موږ وګورو د سکندر یوناني نه واخله تر ایون زموږ د مشرانو پورې د احمدشاه بابا پورې چې چا په هندوستان باندې حمله کړې نو هغه په دې درو باندې تیر شوي دي په کروم او خیبر په دغه باندې بولان باندې نو هغوی دا سوچ وکړه چې دې علاقو ته په څه طریقه باندې ځان رسول غواړي خیر د هغوی په سلا باندې رنجیت سنګ په کال 1834 کې راغی بیا دوی په غیر انډایرکټ هغوی په قبضه وکړه بیا په دغه راغی په کال 1801 کې انګریزانو په خپله قبضه وکړه خو د دوی چې هر کله یو ملک په بل ملک قبضه کې اول دغه معاش خرابوي چې دغه معاشي حالت خراب شي نو په دغه دوران کې د لوی افغانستان په وخت کې 4 سنټر وي یو کابل یو کندهار یو کوټه او بل پېښور خو پېښور چې کوم دا د دوی د تجارت مرکز د سمرقند بخارا کاشغر د دې ځګنه به د خلک راتلل او تلو په د قصه خانه کې ورته وي قصه خانه دلته به یو بل ته به د قصې کولې مال به سره دلته به مال راوړو چې کوم د دې ځنه هغه به واپس وړو د دې ځنه نور مال کراچي او بمبې ته روانو نو هغوی دا سوچ چې اول چې د کوم ملک معاشي حالت تباه کوي نو اول دغه معاش شي چې کوم ریسورسز دي چې کوم منبع دي هغه سرچینې دي هغه ختمې کړه نو هغوی په دې وجه ډېر لیوالو چې په پېښور باندې قبضه وکړي او دا کومې درې چې کومې درې دي دې ته رانږدې شي خو د هغې نه پس بیا چې عبدالرحمن خان راغی نو زه دې منځ کې چې کومې قصې شوي په هغې باندې زه تفصیل کې نظم بیا وخت ډېر نیسي خو د عبدالرحمن خان په وخت کې په دغه وخت کې دوی چې عبدالرحمن خان سره خبره وکړه نو هغه وی ډېر غوسه شو دې کې مختلفو خلکو مختلف شیانې لیکلي دي خو زه هغه شیانې لیکم چې کوم عادي نه دي هغه به تاسو ټول اورېدلي زه لږ غیر عادي خبرې کوم ځکه چې هغه ما د هغې ملکونو د کتابونو نه اخیستي چې کوم دا کار کړی لکه د انګریزانو لکه د امریکایانو ته پوه شې نو چې کوم لیکوال دي نو د هغوی نه دا شي ما راغستې دي هغوی وایي لکه یو دغه دی لیکوال دی آرنولډ فلیچر دغه یو کتاب دی افغانستان هایوے اف کانکویسټ هغې کې هغه لیکي چې دا هغه وخت چې د افغانستان نه
برطانوي هند خپې راچاپېره کړې وې او یوه لاره ورته پرېښې وه چې هغه هم په هندوستان به تله چې په هغې به د دنیا سره تجارت هم کو او بیرونو ملکونو سره به عبدالرحمن خان تعلق صرف د هندوستان چې کوم د برطانیې ولا خلکو د هغې په تربه نه ساته د دوی سره خپل دا اختیار نه و او امیر عبدالرحمن خان له به دوی د کال 12 لکه روپۍ ورکولې دا د وظیفه وه بیا په کال 1888 کې امیر عبدالرحمن خان د وایسرې په دعوت باندې راولپنډۍ ته لاړ نو په دغه وخت کې روسیانو د افغانستان سره یوه سمجوته کړې وه چې ستاسو په ملک به موږ څه مداخلت نه کوو خو چې دې څه ټایم هلته ورسېد نو روسیانو د په بارډر باندې یو دغه وه پوسته وه چې پنجده نومې و په هغې باندې حمله وکړه او هغې قبضه کړه او بیا چې په پنډۍ کې په لنډ ډول ووایه چې څه ډول لاسلیک شو دغه تړون څنګه لاسلیک شو همدغې له راځم نو هغه بیا دوی چې څه ټایم دستخط کو دا میلو شو دغه ټایم کې ډرفن نوم و د وایسرای نو هغه ورله دغه ورکړه چې هغوی په دغه باندې قبضه وکړه نو بیا د دوی منځ کې یو ملاقات وشو د انګریزانو او د دغه په منځ کې د روسیانو په منځ کې او بارډر کې خود امو چې دا به ستاسو په منځ کې دغه دې طرف ته به اوس راشو دې طرف ته انګریزان د کوټه پورې روسې ریل ګاډي راوسته دلته په وزیرستان باندې پاسه علاقو باندې هم قبضه وکړه خو بیا امیر عبدالرحمن خان ته هغوی ووی بیا په هغه وخت کې چې بل دغه وایسرای و د هغه نوم و لینډونز دغه نوم و نو هغه درته وویل چې زه تاسو یو ډیلیګیشن درلېږم یو وفد درلېږم چې هغه تا سره په دې ډیورن په دې لاین باندې خبره وکړي هغه ټایم ډیورن نوم و چې تا سره د پښتنو په دې علاقه باندې خبره وکړي نو دوی وایي ډېر په غوسه شو او دوی وایي چې که تاسو څوک راولېږل زه هغه سره میلاوېږم نه نو بیا دته اختار ورکو چې که ته دغه نه کې د سات نه کې دا کوم کومک چې موږ تعالی درکو دا باندې 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 کو او موږ په تا باندې حمله کو نو بیا څه ټایم چې دغه راغی ډیورنډ نو په 12 د نومبر کال 1883 کې دوی دستخط وکړو او هغه خو ده ورته یو خبره وکړه چې زما نم خو زما تن زما وجود جدا که خو تاسو به هم رانه خپل نه کې او زما په خیال هغه دا خبره ټیک ځکه کړې وه چې زه نن وایم چې زه دغه نه منم زه د کوڅې پښتونخوا یم خو زه یم چې زه نه مرم دا لاین زه نه منم صحیح شوه او بیا په 14 د نومبر په سلام خان حال کې دغه راوغوسته سرداران چې او ما دا دستخط کړی دی خو دا دغه شخصي دستخط او دا ځکه شخصي دستخط چې کله هغه وفات شو نو د هغه د مرګ نه پس امیر ابوالله خان هغه په تخت باندې کېناست خو چې هغه دغه دستخط که امیر عبدالرحمن خان د ډیورن کې دستخط که نو بیا د 12 لکو نه د 13 لکو پورې دغه وکړه معاش د چوت که او بیا هغوی وایي چې موږ د روس نه څونه لرې نو ښه ده نو یو ځای دی واخان هغې ورته ورکړو او وایي چې بس د دې حفاظت هم ته کوه نو بیا وله دا پیسې د 13 لکو نه 18 لکه کړې ډېرې مطالعات مو په دغه برخه کې کړي دي د رسمیت په تړاو څنګه د رسمیت شته په دغه کتابونو کې په دغه اسنادو کې او که نه ما سره د دې داسې کاغذات ما راجمع کړي چې دا به زه لکه د 9% ثابتوم چې ډیورلینډ چې کوم دی دا قانوني حیثیت نه لري خو هغه زه شي ځکه نه ویم که قانوني حیثیت نه لري نو ولې بیرته افغانستان ته نه سپاري دغه خاوره چې هغه غوښتې ده څوک یې وغواړي افغان حکومت د پښتونستان خلک
او که نور وروره پښتونستان خلکو له تاسو څور کړی په کال 1859 کې چې کله اولنی د آزادۍ جنگ شروع شو په هندستان کې هغه ټایم کې د برتانوي حکومت په هندستان نو بلکې ایست انډین کمپنی و دا 2 کال او 2 میاشتې جنگ نو دا لندن نه د خبر راغی ایست انډین کمپنی ته چیرې د اباسینه پروژه د کومه علاقې دي دا افغانستان ته په حواله کې نو یو تعلق مو سره پاتې شي نو دلته امیر دوست محمد خان ناستو نو هغه چې څوک وغوړي ولا به ورکو کنه خو غیر سره غوړي نو موږ له ورکو د افغانستان کوم حکومت غوښتي چې مال د اباسینو پر خپل ځمکه راکښه غوښتي دا د افغان حکومت مسؤلیت د سوده خوره دا ځمکه د افغانستان ده یره ستاره مې یو څه قبضه کړې دي چې زمانه نه غوړې تل وای درکم چې پاګه باندې زما جون ټول دغه 80% د پاکستان علاقه د اباسینه پورې چې زموږ د خپل علاقې واخلو چې پاکستان لګي د خدمت هغه ولې ورکی افغانستان حکومتونو په خپل سیاست کړی دی د بدبختانه خپل سیاست په کړی دی صرف د دې په وجه باندې مثلا څنګه سیاست کې د مثال دا څه کارو شو چې په کال 1950 کې د پاکستان هوایي جهازونو د افغانستان په یو کلی چې مغولګي نومې دی په هغه باندې بمباري وکړه درش ماشومان ښځې ځوانان بوډاګان دا زمونږه ولس شهید کړه نو بیا په 26 جولای کال 1950 کې په کابل کې ظاهرشاه جرګه راوغوښته او پای کې دا پریکړه وکړه چې موږ نه ډیورلاین منو او نو د افغانستان او د برتانوي هند په منځ کې چې کومې معاهده شوې نه موږ هغه منو او بس په قلاره کې ناس خو چې بیا په کال 1915 کې د پاکستان او د هندوستان جنگو نو د هغه وخت کې وزیر خارجه د پاکستان راغی افغانستان ته او دوی ته وی چې اصل چې تاسو په موږ باندې درست نه راشه ځکه دوی ته پته و چې دوی ته مکمل شو دوی به د خپل علاقې زمونه اخلي نو بیا هغه د سمات بادشاه ظاهرشاه هغه ورته وی چې تاسو بیغم اوسئ که د دې ځای باندې د تاسو کوم ملیشیا او سکاوټ والو د خاصدار دا پراته دي نو دا ما هغه علاقې ته بوځي د هندوستان سره جنگ لپاره او دا چې کوم ده دا بدل موږ ساتو او سوال پیدا کیږي ځکه چې باچا سره د خپل بچای غمو اثر د خپل تخغمو اصل نه چې د کوزي پښتونخوا له موږ سره شامل شي او بیا زما بچات نه مننو بیا نو په دې وجه باندې دې بچایانو دې مشرانو یعنی تر اوسه پورې د پښتونستان مسله د افغان حکومت له لوري پر پاکستان د فشار په توګه استعمال شوی بس خلاص پښتونستان ورڅ شي نه دي پښتونستان هیڅ نه دي دا پښتونستان کم ځای نه ورغورت لکه په دې باندې پاسو کو واشته سره شته پښتونستان هیڅ نه دي ګوره کله چې خودي خدمتګار دغه سره لاړ کانګرس سره د هندوستان او بیا سره کانګرس دوکا وکړه په کال 1929 کې او دوی واپس رالل نو دوی په بنو کې یو میټینګ راوخته نو په 8 جون کال 1929 کې پاره کې دا قرارداد پېښ کړ ځکه چې پاره کې دوه بکسونه مکه خو دي شو یو په پاکستان یو په هندوستان چې څوک د کې شاملېږي کې د کې شاملېږي دوی په کې چې قرارداد په دوی چې آزاد پښتونستان په کې یو دریم بکس کې دي انګريزانو ونه معنا چې نه دا اوس دوه بیاشتې په لګري پاکستان دغه جوړیږي پاکستان جوړیږي ته په بس کې بل خبر روباسي دا وخت پر دوی دا خبر نه کوله د هغه وخت دوی د کانګرس په دغه باندې روانو نو پښتونستان خبره هغه وخت ختم شو چې په کوم وخت کې هغه خبره اونې منل شو نو هغه خبره په خپل ختم شو خو دلته اوس یو خبره بل راځي د ولي خان نه چاته پوسوکه دا خبره ډېر په غور اوره د ولي خان نه هفتروزه رساله د چټان دغه اسسټنټ ایډیټر اختر کشمیری ته ټلیفون انټرویو وغسته
ویره د پښتونستان متعلق څه خیال دی؟ نو هغوی دا خو که چا دا ثابته کړه چې ولي خان پښتونستان خبره کړې ده نو ما دې شوټ کړي ما دې مړ کړي. وایي دا خو اول مسلم لیگ زموږ خلاف د یو کارت په زور ته ورسمالوله او بیا دا د افغانستان شرارتو چې دا دغه استعمال کړی و ځکه چې افغانستان سره نور څه خبر نه و نو دا خبره بیا کوله حالانکه د دې سره زموږ هېڅ تعلق نشته. نو پښتونستان سره څه شی شته نه و. تاسو په خپلو لومړیو خبرو کې یادونه وکړه چې د آزاد د لوی افغانستان یادونه مو هم وکړه او د هغې ترڅنګ د پښتونستان یادونه مو هم وکړه. دوه خبرې دي، لوی افغانستان غواړي که آزاد پښتونستان غواړي؟ دا خو ما تاسو ته کلیر هم کړه چې زموږ دغه ایجنډا چې کومه ده د ګریټ افغانستان مومنټ صرف یوه ده 1 پوینټ ایجنډا دا باسینه تر دامه پورې لوی افغانستان خبره خلاصه ده. آیا دا ممکن دی چې په لوی افغانستان باندې بدله شي؟ دا هیله به مو پوره شي او که نه؟ کله چې په کال 1941 کې د بنگلاديش 15 کسان راپاسېدل موږ ازادي غواړو د ټوله دنیا خلک بشمول امریکا برتانیا یورپ دی یوم نه غوښتل چې بنگلاديش ته جوړ شي خو چې ولس راپاسېد نو بنگلاديش جوړ شو که جوړ نه شو خبر د ولس ته چې ولس راپاسېږي که نه نو بیا په دې کې نه ځکه چې زما ځمکه ده زما خوره ده چې په هغې باندې پاکستان یو پیر ځان وجني زه پې 1000 پیرې ځان وژنم. نو هر هغه خبره چې که چا شروع کړې وه نو چا به اخیستې وه که نه خو چې له چا سره چا غوښته نو زه یې غواړم. اوس د دې ځای دولت مشر به داسې کړي زه ډیورلینډ نه منم ښه نو نه منې نو بیا نور څه کوي صرف دومره چې بس د دې ځای پښتانه او په کوزه پښتونخوا چې کوم قام پرسته او ازادي غواړي هغه پښتانه خوشحاله شي بس نور هېڅ نشته. د کوزې پښتونخوا پښتانه څه غواړي؟ هغوی افغانستان غواړي او که نه؟ د کوزې پښتونخوا پښتنو له تاسو دغه ورکړی مخه ورکړی په لاس تا ته پته شته چې امیر امان الله خان په کال 1919 کې د برطانوي هند خلاف د جنگ اعلان وکړ نو کوزه پښتونخوا قبایل ایون دغه چې کوم دي ملیشیا او د سکاوټس والا د ایسي والا دا ټول امان الله خان بابا ته راوړېدلو د ټول دغه تاسو هغوی له مخه ورکړې ده. زه خو چې افغانستان ته راځم په ویزه راځم زه خو افغانستان ته په ویزه راځم تاسو هغوی له څه موقع ورکړې ده چې هغوی خبره وکړي. نن ماته نن سهار په بېګا انټرویو کتلې ده نن سهار ماته 10 کسانو ټلیفون دغه نه کړی دی د کوزې پښتونخوا نه چې ټکر صاحب موږ در سره یو خو هغوی ته چا موقع په لاس ورکړې ده د هغوی چا تپوس کړی دی زموږ چا تپوس نه کړی چې باچایي وه هغه را باندې افغانستان کوله کابل را باندې کوله او چې غلامي شوه هغه یې موږ ته پاوله کړه. موږ ستاسو نه په کال 1800 او 34 کې جدا شوو چې رنجیت سنګ په پېښور باندې حمله وکړه او په هغه وخت کې سلطان محمد خان او یار محمد خان د پېښور سردارانو نو چې باچایي وه هغه را باندې کابل کوله او چې غلامي شوه نو هغه زموږ په دغه مسله حل لري چې درته یو خبره کوم ما سره د ډیورلینډ د مسلې 3 حل دي وړاندې کړي مو دي تر اوسه پورې هغه زما سټریټیجي ده هغه زه چاته نه یم خو ما سره 3 حل دي او که دا نه شو کېدی تر اوسه مو عملي کړي دي په چې عملي شو خو بیا به ډیورلینډ ختم شي لا کبري خو ما سره ګوره دلته چې دا مشران وایي زه دغه نه منم ډیورلینډ نه منم ښه نو بیا زه هم زه نه منم خو ما سره حل دی دوی سره حل شته ما دا سټریټیجیک خبرې داسې په ټلویزیون کې چې ما سره سهل دی ما سره حل شته چې زما د کوزې زه د کوزې پښتونخوا یم او زما د خپلې یوسفزۍ پښتنې مور په پیو قسم چې ما سره حل دی د ډیورلینډ زه په هوا کې نه یم لګیا ما سره حل دی چې دا به څنګه حل کېږي دا زما سټریټیجي ده. ګوره دا بلوچیان نه دي بلوچیان او پښتانه مونږ په زرګونه کاله د یو بل سره د وروڼو خویندو په شانتې یو ځای ژوند تېر کړی دی. لوی افغانستان یعنې افغانستان چې کله احمدشاه بابا د افغانستان جوړېده په کال 1940 کې نو په هغې کې د ټولو افغان قبایلو نه علاوه یو بل قبیله به راغوسته شوې وه چې د هغې نوم دی بلوچ او د هغې سردار په هغه وخت کې نصیر خان نوري و. نو د افغانستان په بنسټ ایښودلو کې چې څومره زموږ لاس دی
دومره پکې د بلوچستان هم لاس دی او بیا د هغوی دغه سره یو معاهده کړې وه احمدشاه بابا سره احمدشاه بابا ورته وي که په تاسو باندې چا بلوسه وکړه حمله وکړه موږ به د هغې ذمهوار یو خو چې کله به احمدشاه بابا یا په دلی باندې حمله وکړه یا په مشهد باندې نو نصیر خان نوري به وله 9000 فوج ورکو بیا دوی منځ کې لږ اختلافات رالل نو په دغه دوران کې احمدشاه بابا لاهور ته چې هلته د هغوی بغاوت کړو سیکانو خو چې دا مسله جوړه شوه دوی بیا لاړ هغه کور ته د نصیر خان نوري هغه مسله حل شوه او بیا تر دې چې د هغه رویروم احمدشاه بابا په نکاح باندې واغشته نو اوس خبرې له راځو خبره داسې ده چې د بلوچو او د پښتنو په منځ کې نفاق په هغه وجه وخت کې پیدا شو خبرې مخکې راځو ځکه چې وخت کم دی چې کله د عوامي نیشنل پارټۍ دوی په جیل کې په حیدرآباد کې او بیا د ضیاء الحق سره د ولي خان خبره شوه او د هغه په وینا باندې د بلوچو او د پښتنو چې دوی په نیشنل عوامي پارټۍ کې یو ځای د دوی په منځ کې هغه نفاق هغه پیدا کړ چې هغې ته اوس محمود خان اچکزی لمن وخی کله بلوچستانه د ازادۍ غږ پورته شي تاسې د پښتونخوا هغه اړې پښتانه د هغې غږ ملاتړ به وکړي او که نه زمونږ بلوچان وروڼه مونږ تنظیم زه د ګریټ افغانستان مومنټ خبره کوم مونږ مکمل طور د بلوچستان د ازادۍ د تحریک مرسته کوو هغه زموږ وروڼه دي هغه زموږ تاریخي وروڼه دي مونږ ډېرې زیاتې ګرمې او نرمې په شریکه سره تېر کړي دي خو زه یوه خبره کوم که مونږ د کوزې پښتونخوا پښتانه را بیدار نه کړل چې هغه هم هغه شانتې راپاسي لکه څنګه چې بلوچان راپاسېدلي دي بلوچان به یوازې دا کارونه کړي شي هغوی سره هغوی ته زموږ ځکه چې هغوی تقریبا 14 میلیونه دي په پاکستان کې مونږ 35 میلیونه صرف پښتانه په کوزه پښتونخوا کې دي او تقریبا 15 دلته دي دا 50 میلیونه پښتانه دي تقریبا نو چې دا شي اول تک سر نو موږ په شریکه دا شي مخ وړاندې باندې بوزو نو ان شاء الله چې موږ به ازادي وروسته پوښتنه پاکستان د بلوچستان د مستعمرې حق لري او که نه یا لاندې کولو اوس لاندې کړی ګوره هر کله چې د ډیورنډ دا خبره کېدله نو د بین الاقوامي قانون مطابق چې کومه کله راښکل کېږي د ملکونو په منځ کې نو چې کوم ملکونه د هغې نه متاثره کېږي هغه ټول ملکونه به باید چې په هغې سمجوده کې چې هغه کوم اګریمنټ کېږي چې په هغې کې هغه شامل شي نو د ډیورنډ لاین کرښې پښتانه بلوچ یو طرف د افغانستان حکومتو بل طرف ته دغه حکومتو برطانوي هند او بلوچستان هم دغه ساورن کنټري وه حکومتو حکومت نه ملکو نو انګریزانو د ډیورنډ چې کومه کرښه ده په هغې کې دوی بلوچان سایډ ته کړل نو دا ډیورنډ دا کرښه چې په کوم وخت کې امضا شوه دا په هغه وخت کې غلطه وه چې ګور ورته قانوني حیثیت د هغه وخت ختمیږي نو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو په پاکستان کې محمد علي جناح وکیلو نو هغه ته دا پته و چې دا خو په دې کې غلطي ده په ډیورنډ په دغه کې معاهده کې نو هغه ول دا کوشش کو چې زه دغه وکم احمد علیار خان هغه ټایم کې د بلوچستان مشر ځکه چې سر د پاکستان جوړېدو مخکې هغوی جدا حیثیت او دغه ټایم کې د پاکستان څه نه وه آزاد بلوچستان احمد علیار خان مشر نو دوی اول هغه ته ویل چې تاسو پاکستان کې شامل شئ هغه ویل چې موږ نه شاملېږو نو د هغې نه پس دوی په هغې باندې حمله وکړه په د مارچ کال 1948 کې په هغې باندې ورغله او په 15 اپریل باندې هغه ټول ونیول چې کوم د اپر دغه هاوس او کوم لور هاوس دی ونیول او په اوج زورې بلوچستان په پاکستان کې شامل کو نو بلوچستان دا په اوج زور باندې د پاکستان د استعمار لاندې دی او هغه په زور باندې نیولې دي وروستی پیغام مو افغان حکومت د کوزي پښتونخوا پښتانه دې غاړې پښتانه او پاکستان حکومت ته څه زه ټولو ته دا خصاص کوم چې موږ باندې پاکستان د 38 کالونه
یو غیر اعلانیه جنگ مسلط کړی دی او د هغې لویه وجه دا ده چې هغوی دا نه غواړي چې افغانستان د دومره مضبوط شي چې هغه د زمونږ د خپلو ځمکو تپوس وکړي تر اباسینه پورې نو په افغانستان کې 38 کلونه وینې بهیږي نو زه د ټولو افغان ولس ته که هغه په آزاد افغانستان کې اوسي که هغه په محکوم افغانستان په کوزه پښتونخوا کې اوسي چې راځئ راجمع شو سرلاس ورکو او د خپل وطن د اباسین نه تر دامو پورې آباد کړو کورودان ژوندی اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړه د لوی افغانستان د تحریک مشر ښاغلی مشعل ټکر کورودان ژوندي اوسئ د رسا تلویزیون درنو لیدونکو دا ځانګړې مرکه چې د لوی افغانستان د تحریک له مشر ښاغلي مشعل ټکر سره مو چمتو کړی و تر بیا ښې چارې کورودان ژوندي اوسئ مننه